سلامونه او نیکی هیلې زما ټولو که په لر کې یاستئ که په بر کې ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته بچیانو ته احترامات. زه خو په دا فیسبوک کې ډېر وخت وشو چې لایف اشتیا و چې نه راځم، ځکه لایف اوس دومره څوک ګوري نه. هغه پخوا به دا د فیسبوک لایفونه خلک ډېر کاته، خو دغه ټیک ټاک راوتی دی چې د پښتنو یې تباهي او بربادي وکړه. نو زه اوس خپل هم ټیک ټاک طرف ته تللی یم، ځکه چې افغانان ډېر هغه طرف ته دي. نو غوښته مې چې نن داسې یو لایف وکړم او تاسو سره خپل کوم چې 14 اګست چې شی دی او ولې موږ 4 کاله د پاکستاني دهشتګرد ریاست د 14 اګست په نوم باندې پښتانه افغانان وغولول. داسې خبرې به نه وي چې تاسو ته په دې میډیا کې ما نه کړي، داسې خبرې به پاتې نه وي. یعنې کتابونه لیکل کېدی نو په صلحه به زما کتابونه وي، خو دا مې یو کتاب دی، یو درس دی چې زه تاسو ته ځوانان دلته ناست یي ګوري، زما خبرې اوري او شکر په دې باندې وباسو چې په خپله مبارزه په خپل خبرو باندې فخر په دې کوو. حق ویلی او الحمدلله نن یوه په ثبوت ورسېده چې زمونږ خبرې رښتیا وي او زمونږ ښکته پښتانه ورونه دغه دهشتګرد پاکستان د اسلام دشمن، د انسانیت دشمن دروغ ریاست او په دروغ باندې روانو او زمونږ خبرې حقیقت وي. الحمدلله چې نن تاسې وکتلې چې یو خبره هم رښتیا شوه. افغانان ورونو موږ بعضې خبرې داسې کوو چې موږ دغه ښکته ورونو ته زموږ پاسې افغانانو نه پیغورونه ورکوئ چې تاسې یاره ګلخانان هستئ او تاسې داسې او هغسې. ګوره دا پاکستان یو داسې ریاست دی، ګورئ ځان په دې خبره پوه کوي چې 2 ریاسته د اسلام په ضد جوړ شوي، یو اسرائیل د اسلام په ضد جوړ شوی، یو پاکستان د اسلام په ضد جوړ شوی. پاکستان یې د اسلام په نوم جوړ کو او اسرائیل هم داسې یو هلته جوړ کو، خو اسرائیل دومره نسخان نه دی کړی څومره نسخان چې د پاکستان اسلام ته رسولی او مسلمانانو ته رسولی. اسرائیل زه منم فلسطینیانو سره ظلم کوي، ظلم یې موږ غندو، خو پاکستان د ریاست وګوره، اول د دې جوړېدل وګوره. پاکستان جوړ شوی په 1940 کې، دا جعلي ریاست، او د پاکستان پوځ جوړ شوی دی په 1933 کې. ګوره دا خبرې ټولې تاسو ته ما کړي. د پاکستان د پوځ مشر چې و د 1940 نه تر اوسه 1950 پورې دا د دې برطانیا انګریزو هغه مشر د پاکستان د پوځ د سترې محکمې، یعنې د پاکستان د محکمې کوټ سپریم کوټ مشر چې و هغه د دې دی انګریزو. ټول دروغ دي. پاکستان هغه ریاست دی، هغه دغه ټولې خبرې تاسو ته ما کړي چې دې 13 لکه بنګالیان شهید کړي. تاسې ماته وایئ چې اسرائیل 13 لکه مسلمانان شهیدان کړي. څومره فلسطینیان اسرائیل شهیدان کړي؟ په لکاو بلوچان دې شهیدان کړي. یعنې بنګلادیش کې 10 لکه ښځو سره جنسي تېری کړی دی پاکستاني پوځ، او بیا یې نه پرتوګونه او کمیسونه 3 زرونه ویستل. خو داسې وخت و افغانان ورونو چې موږ خپله به دغه افغانان چې وو په پاکستان کې پراته وو، موږ به ویل پاکستان یو اسلامي ملک دی او پاکستان که مطلب کې او لا اله الا الله. یعنې موږ هم غولولي وو، دغه موږ چې 13 لکه وو که 40 لکه په هغه وخت کې اوسېدو، موږ هم یو قسم برین واش کړي وو. خو نن الحمدلله زموږ ټولو هغه ښکته پښتنو ورونو ته د دې اصلیت معلوم شو. ګورئ زه دا کریډټ چې دی، دا کریډټ د 2 کسانو ته ورکوم چې دا د دې مخې راویستو او د دې دا ناولی چټل مخې د دنیا ته وښودو. هغه اول منظور پښتون او بیا عمران خان. دې 2 کسانو چې کم کار وکړو د دې پنجابي دهشتګرد ریاست دا مخې دنیا ته راښکاره کړو، دا به تاریخ لیکي. د چا به منظور پښتون سره ورانه، د چا به عمران خان سره ورانه، هغه بېلې قصې د اختلاف وي، خو یقین وکړئ چې دې کم کار وکړو د پاکستان په 4 کاله تاریخ کې ذوالفقار علي بوټو یو شی کړي و. د هغې نه وروسته چې دې عمران خان او منظور پښتون د دې دهشتګرد ریاست مخ ښکاره کړو، موږ افغانانو پښتنو ته نافیه پښتنو ته چې د پاکستان په جعلي ریاست باندې مین وو، هغه الحمدلله تاسې نن وکاته. او تاسې دا وکاته چې زه تاسو ته دا وایم چې اسرائیل دومره ظالم نه دی. اسرائیل به د فلسطین سره ظلم کوي، مګر دا دهشتګرد پاکستان ریاست افغانستان یې تباه و برباد کړو،
د افغانستان خویندو میندو سره زیاتې وکړو خپلې خویندې میندې نه پرېږدي ما پرون ویډیو یو بل ویډیو کته په پنجاب کې د ښځو د خلکو نه وړي په پنجابیانې ښځې وړي دي چې مهربانه سره اوچتې کړي د آیسای او د ناپاکې ادارې نو ته ما ته ووایه چې د اسرائیل نه دا بدتر دی که نه دا ریاست خی موږ د ولس خبره نه کوو نو نن دا 14 اګست چې دی نه د پاکستان بیرغ څوک مني نه څوک پاکستان مني نه څوک 14 اګست مني او چې څوک یې مني هغه سړي کې به سره غیرت نه وي ځکه چې یو جعلي شی څنګه مني دا پاکستان شته دی نه پاکستان شته دی نو نه مخکته پښتانه ورونه پاکستانیان دي دا افغانان دي پښتانه افغانان دي او وي به او دا په کومه خاوره چې پراته دي دا د احمدشاه ابدالي خاوره دا د پلار نیکه خاوره ده دا د پنجابک خاوره نه ده چې موږ باندې دا 10 کاله 15 کاله د پنجابک یخسان وکړو چې وروره تاسو خو پاکستاني په یو شناختی کارت یو پاسپورت باندې زما پښتانه ورونه غولولیو نو نن معلومات شو الحمدلله چې دا یو جعلي او یو دسیسه وه یو پروګرام و نو دې شپو کې به زه چې کله پېښور کې وم داسې ګرمه ګرمي به وه وروره میلې به یو 14 اګست او د پلانې دستې خبر نو چې دا خو غټ دشمن زمونږ دغه دی د پښتنو د افغانانو خو زه تاسو ته بیا د پښتنو دغه ټولې خبرې ضرورت نشته چې دې تاسو ته بیا وکړم ما ګوره تاسو ته د عمران خان په باره کې ویلي چې تاسې باندې به داسې حل راځي چې د پی ټی آی ورونو تاسې به ټول جاړئ چې عمران خان سره ته هغه لوبه کوي وشوه که ونه شوه تاسې ته دا ما وویلې چې ګوره همدغه کمزور دی حکومتونه هم دي په 3 صوبو کې که په 4 صوبو کې همدغه وخت دی اټک بند کوي پولیس هم تاسې سره دي هر شی تاسې سره قدرت تاسې سره دی او ته زه په مخه د ښه پنجابه که موږ دغه خپله خاوره ده وروره الله ما ته را کړې دا ځمکه تا پې قبضه کړې 80 کاله دې وخوړه 3 کاله دې زما مدنیت هم وخوړه ودې م وجلم خویندې میندې دې راته بېعزته کړې دهشتګرد دې ما ریپي کړم جنګونه دې د دنیا دلته راوړه اوس زه برو بخیره واوړه دا ټک ناخوړه دا زما د پلار نیکه خاوره ده خو هغه ټولو خبرو ته نن تاسې رالی ګورې د اقتصاد باره کې مې درته ویلي و چې د پاکستان د $1 نه به څومره پاکستاني روپۍ جوړېږي د یو برطانوي پونډ نه به څومره دغه جوړېږي پټرول به څومره قیمته کېږي دا ټولې خبرې درته ما یو په یو کړي دا مې هم درته ویلو چې زما ښکته پښتنو ورونو تاسې پاکستانیان ناستئ د پاکستان پاسپورټ او شناختی کارت 1.5 لک روپۍ قیمت لري کور نه یې دله راوړي دا خو په 1.5 لک روپۍ باندې تا اخیستې او په دنیا باندې هر یو پاکستانی تاسې په 8 لکه روپۍ دنیا نه قرضدار یاستئ نو انشاءالله د دې باندې به بیا نه غولېږئ چې بله ورځ بیا وغولېږئ چې یاره دا پاکستان دی او پوج دی او نه دا نمبر 1 دشمن دی دا یوازې ستاسې نه ده د اسلام هم دشمن دی د خپل لوی افغانستان یا د ځان د پښتونستان دپاره به دا مبارزه کوئ نو تاسې به خپل حد او ادب ته رسېږئ یعنې په خدای کې نو که یو هم پرېږدي او درته معلوم هم شو نن چې یو هم نه پرېږدي سیا مهربانه او دلته موږ له غټه بدبختي شي راوستې ده ګورئ د پاکستان جرنیلان کرنیلان خو دي دغه شان دي خلک خو یقین وکړه چې د ملا په جامه کې موږ څومره وغولولو دغه د آیسای د استخباراتو که قاضي حسین احمد و که سمیع الحق و او که د ډیزل پمپ نه دغه شان د مولیانو موږ تباه او برباد کړو دغه شان د مولیانو د جهاد په نوم باندې زموږ بچي کباب کړه بل ورته تاسې نه کاته چې هغه هسپتال ته د سمیع الحق زوی ورشي هغه د بېادبي ډېره مافي لکه د ډبګرۍ اجرا پخوا په دې ډبګرۍ کې ډېرې اجراګانو په پېښور کې تېره مقه شی داسې ګیره پرېښې ده او یو رقم ته لونګۍ والې ولاکې داسې لونګۍ په اسلام کې چې ورشي ته د مجاهدینو په قطار کې ته د شهیدانو په قطار کې و خدای دې تباه او برباد که دغه ماشوم چې شهید شوی دی په دې باجوړ دماکه کې د هغې اووه خویندې پاتې دي د هغې ته رزق څوک رسوي د هغې ته نفقه څوک ورکوي و خدای هم تباه او برباد که د جهاد خبرې او د جنت او دغه کیلې نه تاسې سره دوزخ نو افغانانو پښتنو زما ښکته پښتنو ورونو زه نه غواړم چې ډېر خبرې وکړم همدغومره لایف و انشاءالله الله دې وکړي الله چې راتلونکی اګست دا به د انشاءالله د لوی پښتونستان د لوی افغانستان د ذات نه پښتونستان ورځ موږ او تاسې منځو او کله چې په 18 تاریخ باندې منظور پښتون په اسلام آباد کې د دهشتګرد ریاست په خلاف مظاهره کوي ټول ورشي ټول او صرف چغې وخی چې ځان ته پښتونستان یا لوی افغانستان الله دې وکړي چې نه بل کال موږ او تاسې په ازادۍ او په خپلواکۍ کې ونمانځو ما په دې ټولو شیانو باندې سرچ کړی زما ښکته پښتنو ورونو ما ته تاسې ډېرې بدې ردې وویلې
هیڅ پروا نه کوي مافیا نه زه هر دغه چې ګورم هر یو ویډیو چې زه ګورم زموږ پښتانه پکې کمنټونه لیکي زه دنه بخښنه غواړم پاچا صاحب ما پې که ما تا ته ډېر غلط کمنټونه کړي ما تا پسې ویډیوګانې کولې خو موږ خبر نه هیڅ خبره نه ده وروره څوک د چا عزت نشي خرابولی الله ما ته دا عزت راکړی و الله ما ته دا عزت راکړی دی چې الحمدلله نن زما یوه خبره رښتیا شوه او تاسې په خپلو خبرو باندې تاسې په خپلو ویډیوګانو باندې پښیمان هستئ الحمدلله نن درته بیا دا ویم بیرته دا ویم چې انشاءالله راتلونکي دغه به زمونږ د دې غلامۍ نه به ځان خلاصو او تر څو پورې چې زمونږ لوی کور افغانستان چې زمونږ او ستاسې د پلار نیکه وطن دی هغه مضبوط کو نو انشاءالله دا د پنجابي دهشتګر ریاست موږ ته هېڅ شی هم نه دی دې پنجابي دهشتګر ریاست زمونږ لوی کور افغانستان کې اور لګولی تر اوسه پورې په قلار نه پرېږدي نو انشاءالله اوس وخت راغلی دی چې انشاءالله د ازادۍ چغې به وښیي د خپلواکۍ چغې به وښیي په دې جعلي ریاست په دې جعلي پاکستان باندې نه غولېږي دا شناختی کارت او پاسپورټ یې راوالی او دغه شان دي د اباسین په سین ورته لاګو کوي څه معنا لري د پاکستان په دهشتګر په ملک پاسپورټ او شناختی کارت دی هر ملته چې دی دا خبره بېادبي دي ما پرتوګ او کمیز نه وباسي چې چېرته خودکش تر پورې نه راوړی دی نه او تاسې وکتل چې د پاکستان صدراعظم مخکینی اشرف خان عباسي امریکې ته چې تلو ته د امریکې په ایرپورټ باندې د کمیس او پرتوګ وینیسو چې چېرته خودکش ځان پورې نه تړلی دا داسې ریاست دی چې په دې کې ژوند کول چې دي زما په فکر باندې حرام هم دی زما په خپل فکر باندې او هم ناروا دی او هم د غلامۍ ژوند دی او بیا داسې د غلامۍ ژوند دی چې هم د وژنې هم د تباکۍ هم د بربادۍ هم د په دنیا خرڅۍ او دهشتګرد معرفي کوي زنده باد لر او بر یو افغان انشاءالله جوړیږي به یا ځان ته پښتونستان یا لوی افغانستان او انشاءالله دا پنجابک دا لنګمار به انشاءالله موږ په اټک باندې ورړو او دلته چې بیا دې پښتون وطن ته راځي انشاءالله دا به په ویزه باندې راځي او انشاءالله دا اټک په پل باندې به د احمدشاه ابدالي عکسونه وي د میرویس خان بابا عکسونه به وي د فخر باچا خان بابا عکسونه به وي زموږ د نورو خوشحال خان خټک عکسونه به وي د محمود غزنوي عکسونه به وي دلته نه به د قاضي اعظم او د اقبال هغه شاعر شو او دروغجن د خوشحال خان خټک نه چې دغه شعرونه پټ کړي په اردو کې ترجمه کړي انشاءالله راځي د عکسونه به انشاءالله قشان دي شړو او دلته به صرف په مورنۍ په خوږه ژبه پښتو باندې لیکل وي او لوټ باندې به انشاءالله د احمدشاه بابا کس وي یا به د فخر افغان باچا خان بابا کس وي قاضي اعظم موږ نه په قاضي اعظم یو کافر او بیخي مسلمان نو هغه د کوم ځای نه نقل شوی د تارل تراوړ سي مې په هغه باندې د 4 کالو غولولي په الله سپارم خو خو لري خوشي به